دا انځور مې د شهید پلارجان دی. شهید سید کرم مشهور په آقا. راته جالب په دې خاطر دی چې کله برطانوي انګریزانو په شهادت ورسوي بیا یې موږ هیڅ انځور نه درلود. خو دا انځور هغه وخت اخیستل شوی چې کله په 2009 کال کې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د برطانوي انګریزانو او د غلامي اردو لخوا ونیول سو. بیا دا انځور پرون یو ملګري د یو انګریز ID څخه راخیستی و. پلارجان مې د مختلفو مشرانو سره جهادي خدمتونه کړي چې د هغو له جملې څخه ملا عبدالباري، کوکو آغا، ملا عبدالولي حمزه، مولوي فیض الله تاثیر او ځینې نور. خو د ده د شهادت وروسته زموږ په کورنۍ کې د سپېڅلي نظام د راتلو دپاره ډېر مشکلات راغلل. د پلار تر شهادت وروسته مې کشر ورور ملا ولی محمود د امریکا په یو سخته چاپه کې شهید سو. مشر ورور مې مولوي فدا محمد منصور 8 کاله بندي و. بیا یوازې زه او 6 کلن ورور مې پاته و چې وروسته زه هم بندي سوم. بیا مو کور یوازې 6 کلن ورور ته پاته و. په 20 کلن جهادي بهیر کې د دې هیواد هر مجاهد د داسې مشکلاتو سره لاس او ګریوان و. الهي ربه ته زموږ د ټولو شهیدانو شهادتونه او د غازیانو غزاګانې قبول کړي. یادونه: دا معلومات خپل وکیل احمد مخلص په خپل ټویټر خپاره کړي وو. د دې لیکنې په لوستلو زه هم ودردیدم او جالبه وه ځکه مو په تاسو واوروله.